یو بل سره مدد کوئ، د تقوا او د نیکۍ په بنیاد یې کوئ، د ظلم او د ګناه په بنیاد چا سره تعاون مه کوئ. نن قوم پرستۍ خلک په ګناه کې مبتلا کړه، خلک د ګناهګارو د مجرمانو دغې تعاون کوي. ایو روایت کې راغلی دی، ابو داود کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د قوم پرستۍ په بنیاد د چا سره په ګناه کې تعاون کوي، ګناه کې، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا په شان ته د هغه اوښ دی وایي چې ښکته کوي ته وغورځېږي، اول ته بیا صرف لکۍ ړقۍ او راختې نه شي. مانه دا سړی په ګناه کې مبتلا شو، که دی ډېر زور لګوي دی له ګناه نه نشي خلاصېدلی، دا په ګناه کې مبتلا دی، دی له خلاصېدو نه دی اوس چې څوک قوم پرستۍ کې دغه شانته کارونه کوي. لهذا زما وروڼو زموږ تعارف سره انما المؤمنون اخوة، مؤمنان رونه رونه دي. یو سړی چې دغه ښه وس رسېږي، دغه طاقت شته دی، د بل قوم سړی دی او مظلوم دی، مدد ورسره کوي، دی مجرم دی، دی ګناهګار دی. خپل قوم سره سم تعاون کوه د نیکۍ په کار کې، د بل قوم سره هم تعاون کوه، د ګناه په کار کې د خپل قومۍ سره هم تعاون مه کوه، او دارنګې د بل چا سره هم تعاون مه کوه، د چا سره د ګناه په کار کې تعاون مه کوه. زموږ تعارف هغه د اسلام دی، اسلام تعارف دی زموږ. منګه چې یو بل پیژنو، د اسلام په نوم باندې به پیژنو، د ایمان په نوم باندې هم پیژنو. قوم پرستي ختم. د الله اټل فیصله ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عزتمند په تاسو کې د الله په نسبت باندې ډېر متقي دی. چې تقوا په چا کې دی، تقوا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه څومره اوچت نسب، عظیم نسب والا و کنه، لیکن چې پرهیزګاري پکې نه و، مؤمن نه و، نو ابو لهب تره دی. خو قرآن څه وایي؟ تبت یدا ابي لهب و تب، د ابو لهب لاسونه هلاک شول او دې ټول هلاک او تباه او برباد شو.